د قاضي د ښځې سره زنا. یو سړي چې د قضا څانګه کې سبق ویلو یو ورځ کور ته راغی چې ګوري ښځې سره یو کس په زنا لګیا دی. هغوی چې کله قاضي ولیدو نو داسې وډار شول لکه اسمانه چې پرې تندر راولوي. قاضي سړي ته وویل جامې دې واغونده. سړي ورته وویل په الله قسم چې دې ښځې په ځان باندې ګرم کړم او په ځان باندې لګیا کړم. قاضي ورته وویل جامې دې واغونده، الله دې په تا پرده واچوي. نور یې له کوره وویستو. حال دا چې زړه یې د غوسې نه پټ کېدو خو الله تعالی ته یې صبر وکړ. سړي چې کله بهر لاړو نو یو موسکا یې وکړه، یا به له دې چې بد شو یا دغه تقوادار قاضي پورې وخندل. قاضي جواب کې حسب الله و نعم الوکیل وویل او زړه یې له غوسې سم تنور و، ځکه انسان غواړي چې مړ شي خو داسې تماشه ونه ګوري. بیرته چې کله ښځې ته راستون شو او ورته یې وویل جامې او اسباب دې غونډ کړه چې د پلار کور ته دې بوځم. ښځه یې چې مکاره وه نو په ژړا شوه او په ژړا باندې شروع وکړه چې ما وبخه، شیطان دوکه کړم او بس ډېرې کیسې وکړې. قاضي چې چوپ کېناستو تر څو چې ښځه غلې شوله 3 طلاقه یې ورکړل او بیا یې ورته وویل الله تعالی دې پر تا هم پرده واچوي. له خپل کور څخه 300 کیلومتره مزل وروسته یې د تسخر کور ته ورسوله. هلته د رسولو نه وروسته یې ورته وویل الله دې په تا پرده واچوي، له هغه الله وډار شه چې تا ته ګوري او بیا هم له خپل دره تا ته ډوډۍ او رزق درکوي. ښځې ورته وویل رښتیا هم زه د ستا په څېر میړه لایق نه وم. نور یې په چغو پیل کړه او په چغو یې وجړل. خپل مخ ته یې سپېڼې ونیولې او ځان یې ووهه. کلونه تېر شول تر دې چې له پوهنتون څخه فارغ شوم، خو نور مې خپل وطن ته تللو لپاره هیڅ طبیعت نه جوړېدو. سره له دې چې زیات کلونه تېر شول خو د هغه سړي له سپکاوي ډکه موسکا مې نه هېرېدله. بل وخت قاضي بل واده وکړو، اولادونه یې وشول او له فراغت وروسته محکمه کې قاضي مقرر شو. نوې ښځه یې ډېره ښه ښځه وه. د قاضي لپاره یې دومره زیار وایستو چې بې حده ډېر. قاضي وایي چې الله پاک بدل کې داسې ښځه راکړه چې هېڅکله مې سوچ نه شو کولی. په پوره معنا لویه ښځه وه. قاضي د کار ترڅنګ په سبقونو کې مخ ته لاړو او اسلامیات کې ډیګري واخیستله. په نتیجه کې د خپلې محکمې یو غټ قاضي شو. قاضي وایي هر مانځه کې به مې الله ته سوال کولو چې هغه منظر مې له دماغو نه وځي، خو بس چې کله هم به مې کوم کس په خندا ولیدو نو هغه زناکار به را یاد شو. قاضي قصه کوي چې یو ورځ څو کسان راغلل او ما ته رامخته شو. دغه کیس د قتل و، دلته نو زما د هغې دعا حسب الله و نعم الوکیل نتیجه وه. دا مجرم هغه کس و چې زما کور کې ما په زنا لیدلی و، اوس یې یو کس وژلی و او په زنځیرونو کې تړلی راوست. کله چې زما مخې ته راوستو نو سړي کیسه شروع کړه چې شیخه زه الله ته پناه وړم او بیا تا ته. قاضي ورته وویل دلته څه شی راوستلی او څه ستونزه دې ده؟ سړي ورته وویل خپلې ښځې سره مې بستر کې بل سړی ولیدو نو مړ مې کړو. قاضي وویل ولې دې همداسې نه خوشي کاوه او دا به دې ورته ویلي و چې الله دې در باندې پرده واچوي. سړي وویل ای شیخه ستا په ځان داسې لورېږي؟ قاضي وویل هو، په ځان مې لورېږي او بس تنها دومره وایم چې حسب الله و نعم الوکیل. سړي حیرانه شو او ویل داسې خبره خو مې مخکې هم اورېدلې وه. قاضي وویل خو تا له ما هغه مهال واورېدل چې کله دې زما کور کې زما ښځې سره خیانت وکړو او زما په نشتون کې دې زما ښځې سره زنا وکړله. له کوره زما وتل دې غنیمت ګڼلی، بس زما ښځې پسې وې تر دې چې زنا ته دې تیاره کړله. آیا تا ته په یاد دي چې ما پورې دې خندل او ما درته وویل چې الله تعالی دې په تا پرده واچوي؟ تر دې چې راڅخه پناه شوې او له غوسې مې سینه کې اور بلو، خو الله تعالی تا ته وخت درکړو خو ته ګناه کې نور هم غرق لاړې تر دې چې الله در څخه خپل قصاص اراده وکړله. خو لوی الله مې د قسم وي زه پوهېږم تر هغې چې ته ژوندی زما دغه عدالت به هېر نه شي. قاضي بیا لږ ساعت دپاره چوپ شو، غلی و. بیا یې سړي ته وویل که د مقتول وارثان درته بخښنه وکړي نو زه هېڅ نشم کولی. زه دومره کولی شم چې د الله پاک د شریعت حکم در باندې جاری کړم. سړي ویل په دې پوهېږم، خو له تا څخه یو شی غواړم. قاضي وویل څه غواړې؟ سړي ورته وویل دا غواړم چې ته راته بخښنه وکړې او د رحمت دعا راته وکړې. خو ما د شیطان ومنله او د حالت زما له جزا ډېر کم دی. الله ښه پوهېږي، همدا زه وم چې په مختلفو لارو چارو مې ستا ښځه بې لارې کړله. هره لاره چې ناکامه شوه نو بله شیطاني لاره مې ونیوله او دا رښتیا دي. کاش تا هغه وخت زه وژلی وم او ما مې خپله ښځه په هغه حالت نه لیدله.
قاضي ورته وویل الله تعالی دې تا ته دنیا او آخرت کې بخښنه وکړي. له دې وجې مې د مقتول کورنۍ ته وویل چې کوشش وکړئ دا سړی په دیت کې ورکولو د قصاصه وژغورئ. خو د الله تعالی حکمت له هر څه پورته دی. الله له سړي څخه د انتقام اخیستلو اراده کړې. ګرانو ورو، له دې کیسې څخه ډېر عبرت اخیستلی شو. هوښیاران وایي چې د بل ور مه وهه په نوک چې ستا به وخي په سود. نور هر څوک چې د بل پرده سیري کړي الله به یې خامخا پرده سیري کوي. دوستانو، دا یو دردونکي او یو عبرتناکه کیسه وه. امید لرم تاسو به خوښه شوي. که غواړئ چې دغسې وخت په وخت ښکلې عبرتناکې کیسې او سلسلې وارې کیسې تاسو سره شریکې کړو، نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تاسو سره به موږ هر څه شریکوو. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.